سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ. پاکستان او ایران د ناندریو په راکمولو هوکړه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو د ټلیفون له لارې د ناندریو په راکمولو هوکړه کړې ده. خبرپاڼې د پاکستان د لنډمهالي بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلاني په حواله لیکلي چې پاکستان له ایران سره د متقابل باور او همکاریو پر بنسټ ګډ کار ته چمتو دی. د خبرپاڼې له مخې جلیل عباس جیلاني او حسن امیر عبدالحیان د دواړو هیوادونو سفیرانو پر ورګرځېدا هم خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت هم د اعلامیې خپرولو سره وایي امیر عبدالحیان هم د جیلاني د دې خبرو غبرګون کې ویلي پکار ده چې د تیر په تیر په امنیتي او نظامي برخه کې همکاري په جدیت سره تعقیب شي. د نوموړي په خبره د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو د بریدونو د شنډولو او د دوی د ځالو د له منځه وړلو لپاره د تهران او اسلام آباد همکاري مهمه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.